دا د قیامت نا مخکې بلا د قیامت ورځ ده ته به هم د جمعې لځې او د زیارت ورځ ده زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړ یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا راته هرکلی بخیر راغلی ستړي مه شئ وایم. دغه دویم مرکه کې را سره شمشیر سواتی صاحب را سره موجود دی. د ریډیو د دنیا یو لوی نوم دی او دې نه علاوه شاعر هم دی او بل دا چې خوږ غږ دی خوږ اواز دی. ډېر خلک د دې د غږ غوښتنه کوي. را سره نن موجود دی راګر کړی مې دی. سلامونه. ډېره زیاته مننه ستاسو هم او زه خو د ریډیو د دنیا چې دی داسې غټ نوم نه یم خو ګزاره کوو نه موږ سره وګرځېدې غټ شوې اوس به پېژندل شو. بهرحال ګپ لګو چې شمشیر سواتی زموږ ملګري هم دی زموږ همزولي هم دی. خو بهرحال ګپ شپ اوسئ لګو مانه مشر دی خو بهرحال لکه موږ هلکه لکه ځان ساتلي موږ ته همزولي وایو. شمشیر صاحب زما کتونکي او تاسو څه به ډالۍ کوئ؟ د ابرار غر یو غزل دی او د دې نه مې دوه شعرونه چې دی تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. غر صاحب وایي چې دا د قیامت نا مخکې بلا د قیامت ورځ ده دا د قیامت نا مخکې بلا د قیامت ورځ ده ته به هم د جمعې لځې او د زیارت ورځ ده ته به هم د جمعې لځې او د زیارت ورځ ده دا د قیامت نا مخکې بلا د قیامت ورځ ده نننۍ شپه به د ګلونو په زړه څه تېرېږي خبر دی ګرم چې سبا د محبت ورځ ده ته به هم د جمعې لځې او د زیارت ورځ ده دا د قیامت نا مخکې بلا د قیامت ورځ ده ماښام به ګورو چې سپوږمۍ به ور پیرزو کي که نه ماښام به ګورو چې سپوږمۍ به ور پیرزو کي که نه غر تیره کړې نن اسمان ته په مینت ورځ ده ته به هم د جمعې لځې او د زیارت ورځ ده دا د قیامت نه مخکې بلا د قیامت ورځ ده. ډېره مننه کوم شمشیر صاحب ستاسو یو جهان یو نړۍ مننه کوم. زما کتونکو له پیغام څه ورکوئ؟ بس پیغام دا دی چې دنیا چې دی هغه په مینه باندې آباده ده او د نفرتونو نه ځان لرې ساتئ او یو بل له مینه ورکوئ. ډېره زیاته مننه. ته مینه ورکوې خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم.